ابو هريره په تمام راویانو کې لوی راوی داده او ډېر روایت ددنه دي د دومره روایت بل یو صحابي نم ندي شي اوګه لس ورځې وشوي چې ابو هريره ته روټای نه ده ملاو اوس غاګ نه کوي د لس ورځو نهر دی غاګ نه کوي جمعه دروازې سره ولاړ دی چې کچاو ویل چې راځه روټای ته ما سره لاړ شه خو لار بشم او کینی زه چاته ویم نه چې زه وګم زه به اوس خلقو ته دا ویم چې وګم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیال شو ابو هريره څنګه چل دی الحمدلله الحمدلله اوس مونږ الحمدلله زمون خلد په کې د ناسور دانه راوخیږي که په شپه او ورځ کې بم چرته الحمدلله وي سبزی والا نه را دي سال دی باټینګن بیا په 14 روپۍ کیلو کور دی وران شغو در سره وینو وادي غست کنه وای دا هغه چانه چې نه یا غستم نشي الحمدلله مو وای خبره ده کنه واخه لورغه سیر واخه دی واغستا دو سیر سال ماړه خو دو سیر واخه د نیم سیر خو په کې اډو کی راوای دا بنوي سال دی الحمدلله الحمدلله د خدای لاک شکر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا دو ټکی دا د بخاری شریف اخیرینه حدیث دی اخیرینه بخاری په دې ختم شوی او روایت ته د ابو هريره کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقيلتان فی الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم و یو دو کلمې دي چې په جبه ډېرې اسانه او د قیامت په ورځ به په تله د میزان کې صحابه د سدرنی وی لکه د ټولي دنیا غرونه چې په تله کې وایي کومه کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ابو هريره وی الحمدلله د خدای لاک وګرا تخکاری و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی نه دلوګه پرواشتا نه د تندې پرواشتا نه د ملاسته پرواشتا نه د لباس پرواشتا کا شوق دے امینا دے صرف دادا چسترگی میں ستا پا دیدار سڑاولے او پسینہ میں ستا حدیث لکلے کے دلے بس پا دنیا کی میں بل شوق نشتا سترگو میں تاتا قتلے او پسینہ میں ستا حدیث لکلے کے دلے وی ورشا کور تلار شا بی بی فاطمه توایا چا چیلای بتاسو لشلی هغه به پای مونږ ترا د لرګي په کاسه کې یو پاو یو نیم پاو پایو ابو هريره په منډه راوړو خدمت اقدس کې پیش ورته الورشه کنا اصحاب صفه او تم ناره کا اصحاب صفه په دغه وخت کې 300 طالبان دا هغه طالبانو چې په مسجد نبوي کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدرسو او د اصحاب صفه او به حدیث یادول نو 300 کسان ابو هريره ورته وی چې جی هغه ته ولې आवाज کو وی چې دا پایوس کی کنه ابو هريره وی چې لس ورځو نهار زېما پاو پای دی او 300 اصحاب صفه ورته پیغمبر را لاړو په منډه اصحاب صفه او ته راځي سچل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کړي اصحاب صفه ټول را روان چې د پیغمبر دعوت او زمونږم دعوت زمونږ چې دعوت ته زو اول هغه غوامه وګو دی ودونو ته د خلک رواني کړي چې رواني وي ګوري بیا چې روټایو خوري تیر رواني وي ګوري چې زین غړيږي چې رازین غړيږي د خدای په قهر اخته چې ورزي ته به چې د مور واده روان او چې راځي ته به چې د چاته واده شو یو حال پلار د تلو چل دی ذلیل قوم ته نه ورځي د خبرو چل نه ورځي پلار چې رواني ته به چې دا که خیالو کې د خرونه چې خارختیان شي کنه خرونه او خاوري وګوري چرته صاحبانو پاغي کرغړي لتم وای دزونه مچي چغم وای خارختیان خرونه هغه ذلیل قوم چې ورستيريږي شرمي او خدای بم نور شرمای ان شاء الله العزیز په خاورس پسې بڑندې نن راته چاوي په چترال کې وی اکسیډنټونه شروع شو مال چترالم 2 ځله خزا پاس کړي دا ټول چترالیان به سیندوړي 2 ځله اوس ور روانه ده په دوره ورزي اموره چا چې غلطي فیصله کړې دي تاسو به د ځان تماشې وکړئ تاسو به د ځان حال وګورئ
اغا عذاب بدر باندې راځي چې عقل بده نه مني، فهم بده نه مني، تصور کې بده نه راځي. اصحاب صفرا لکه ناست ټول. ابو هريره ته وای دا پای ورکا دی ټول پای ورکړه سه. ابو هريره وای چې ډومبي سړی ته مې ورکړه مې درځې دو چې بس خلاصې. هغه سکلې دویم دریم ها هغه د لرګي کاسب په 400 کسانو وګرځیدا ار یو تر سپېګمو پورې په مور شو. ابو هريره وای بیا چې د مالاس تکا سراله او مغمره پای پکی ورته وی چې ابو هريره واستوس کړه دې درځيږي. وی بای جی تاسو مهرباني کوئ اوس کا. ابو هريره وای والله العظیم مام د لس ورځو نهاره په مړکړه تر سپېګمو ډک شم چې مې وکتب وی خلاص ته نکړه. ابو هريره وی نه جی مغمره پاو پای پکی وی بس واپس مې بیا کوړته یو. دا معجزه و د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ابو هريره دی. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې ابو هريره ته خو ډېر لوی غیرتی چې د 10 ورځو نهاره او ته غږ نه کې والا دا کڅوړه چې کله وګې کېږي دې کڅوړه کې لاس منډه تازه قجوري بروزي او خورای ټول عمر لمه بیغمه کړې د خوراک نه. بس کڅوړه ابو هريره په جیب کې ګرځوله خو چې وګې به شو لاس به پکې ومنډلو تازه قجوري بروته او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندم دا کڅوړه ور سره وا. دا ابو حضرت عمر په ژوندم دا کڅوړه ور سره وا. د حضرت عثمان په دور خلافت کې دا کڅوړه ور سره وا. لاس به کولو راوستې به او خړې به بس بیغمو. عمرې په کوم ورځ چې حضرت عثمان شهید شو او د علی ګوله وا نو په دې علی ګولې کې ابو هريره نا کڅوړه ورکښه چې ورکښه نو پاس په یو ډب کا ناشته او دا شعر وای چې للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني وخلقا د خلق خو یو غم دی او نن زما دو غم دی. خلق یو غم جاړي او زه دو غم جاړم. فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني یو د پیغمبر د لاس کڅوړه را نورکه شو یو دا غم دی او یو د شیخ عثمان غم. دا ابو هريره دا محدثو